ډاکټر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټول ستړي مه شئ، ګلونه څنګه چل ښه یئ؟ نن ډېره ښکلې ورځ ده د جمعې او تاسو سره ګپ هم نو لګولې او ورځې پکې ډېرې تېرې شوې وي. ما چې تاسو سره نن مخامخ کېنو یو څو خبرې هم وکړو او الله پاک دې زموږ ستاسو مددګار وګرځي. الله پاک دې زموږ ستاسو مینې محبتونه نصیب کړي او د خپل وطن دپاره دعا کوي چې الله پاک زموږ په دې وطن کې خوشحالۍ او امن راولي. نو موږ د یو امن او پیغام چې کوم دی نو راوچت کړی دی په دې خپل کلي کې چې هغې له موږ هوښیار زلمی موږ چې موږ هوښیار زلمي پیدا کړو او هغوی په خپلو کلو کې په خپل چاپېرچل کې هغوی دغه پرچار وکړي، د امن اواز اوچت کړي او په خپل چاپېرچل باندې نظر وغورځوي په خوارو غریبانانو په عاجزانو باندې چې کوم خلک د ډېر محبت مستحق دي. نو هغه موږ الله تعالی دغه خلک ښوولي دي چې د ډېرې مینې مستحق خلک چې کوم دغه خوار او ناداره خلک دي، یتیمانان دي، یسیران دي. نو موږ دا یو قدم راوچت کړی دی انشاءالله. نو چې کوم دی نو په دې کې به موږ تاسو سره وخت په وخت باندې هغه خپل کارونه چې کوم موږ کوو هغه به موږ تاسو ته ښو او کوم چې دي نو لکه موږ سکول غواړو هغه به موږ تاسو سره چې کوم دی نو ډسکس کوو. نو انشاءالله چې کوم دا یو پروګرام دی دا زموږ د ټولو د پښتنو مشترکه یو سوچ دی چې په دې او نن ډېره ښکلې ورځ ده. نو زه بس انشاءالله دا ګپې به هم لګوو او چې
بدی خانی کیږي ډیر مزیدار. جواد علي